بسم الله الرحمن الرحیم راځو لیسن 19 اف وینډوز 10 نولسم نمبر 10 زموږ تاسو په وینډوز 10 کې نن موږ تاسو وایو ټیپس اینڈ ټریکس سیدا ټریکس چلونه سیدا پالیسیز ان وینډوز 10 سیدا موږ تاسو څه کو بعضی ساده پالیسیګان زکو چیرته په وینډوز 10 کې اصلا پالیسیګان لکه چیرته پلی کیږي وینډوز سرور کې په یوزر باندې سیدا خارازو لکه څه کو موږ تاسو کولای شو مطلب دغه کوم ځای مطلب اپلای کول ته ګوره نو ما سره مطلب مختلف قسم شي دي طریقې تاسو کولای شئ څه کې هغه مطلب اپلای کړئ فار ایگزامپل اول ما چې کنو جی پی ایډیټ نمبر تاسو کولای شئ څه کې یو څه اپلای کول باندې یا فار ایگزامپل جی ډیټ نمبر تاسو غواړئ خو موږ تاسو چې رسو کله کا زما سکیورټي پالیسی غانې پکار دي سیدا لوکل سکیورټي پالیسی ایډیټر سیدا څه قسم لکه د براشن ما رن کې بسنه وشته کومرته سکیورټي پالیسی SECPOL.MSC اوکې بکملکه لکه صبر بو چې څنګه شي مطلب موږ ته راوپن شي ګوره سو یې ماته پاسه لکنو وای لوکل سکیورټي پالیسی لکه د کوس ګوري ما سره مختلف قسمه پالیسیګانی دي ښه او رقم مطلب چې ما سره پالیسیګانی دي او مختلف ځایونو کې فرق کیږي اوله ځل کوم چیرته اکاونټ پالیسیګانی تر زو اکاونټ څه مطلب شل کنه زه غواړم چې یو یوزر باندې څنګه پالیسی اپلای کوم ښه د لپاره موږ تاسو به وینډوز سرور قرباني کار کوو ښه یو مشخص او یو جوړو ښه اورګنایزیشن یونټ یک به یوزر یوزای کوو ښه به قرباني اپلای کوو جی پی یو پالیسیګانی متفرش سری خاصه په دې کلیک کوم لکه پالیسی تر هغه مرپس چیرته سم انتخاب لورته پاسورډ پالیسی اول لکه سوي چې انفورس پر چې پاسورډ هیستوري کلیک کړئ باندې لکه څومره وخت لپاره مله داسې کې درته وساتئ کیپ پاسورډ هیستوري فار څومره لکانو دومره وخت لپاره دا ګوري ایکسپلین کا تاسو کې درته معلومات درکوي ښه د سکیورټي پلان کې سره ته مطلب ورته ورکول چې چیرې څومره وخت لپاره داسې کې درته وساتئ ښه ها دا وتم چې لکه د زما په کار نشو بل لکه څه چې میکسیمم پاسورډ ایج لکه اوس ګوره یو پاسورډ لکه څومره ورځې بعد ختميږي 2 ورځې بعد ایکسپایر کیږي لکه ها کله تاسو مطلب یو ډوماین انوایرنمنت جوړ کړ نه کې تاسو مطلب یوزرونه اډ کوئ ها اکټیو ډایرکټری کې ها نغه څه کې مطلب 2 ورځې بعد څه کې ایکسپایر کیږي بیا دوباره څه کې اپډیټ کوي به دلته ویل شي چې لکه څوکا میکسیمم تر ټولو یاره 50 ورځې مطلب اوسي میکسیمم مين تر ټولو زیات اپلای کړه کور باندې دا مطلب ماته څنګه شو میکسیمم تر ټولو زیات دمر شو او کوم چې منیمم ملک اپ کاری کلیک کړئ باندې تر ټولو کوم ملک سم ووسی تم چې راکله سره ووسی اپلای کور باندې تو اوس ماته کار کوي کنه میکسیمم 50 ورځې منیمم 10 ورځې صحیح شو خبره لکه سوي چې منیمم پاسورډ لین دا اوس ګډیر مې خبره ده مطلب دا چې لکه دی یوزر پاسورډ مطلب سمره وګدواله ولې لین ته سمره ووسی په دې کلیک وکړه او تم چې لکه فار ایگزامپل 15 کریکټره اوس ګوري مطلب سوار لسی څومره لکه دې خرنه حد ده ښه څومره لکه نو سوار لس دینه مطلب زیات نه کیږي ښه وته ملکه 15 بس ده لو ته اٹکوا مطلب دومره وګد ووسی 15 کریکټره 15 حرفه او کوم چې مطلب لس ووسی سوکا مخکې وسی اپلای کور باندې نو ما تر څنګه شل کنو دغه لس کریکټره شو زه شو کله می یوزر جوړون دې ته باید لس کریکټره سوکما مطلب دې باید پاسورډ زور کمرته خبره لکه سوي چې پاسورډ مست میټ کمپلیکسټی ریکوایرمنت دا ګوري ځکه د دې څه مطلب دی دا سره کوم مطلب پاسورډ دی اوس ګوره ای بی سی دا مثلا مطلب چې سمپل پاسورډ دی یا 1 2 3 مله کراوستو دا چې بس ماتره سمپل پاسورډ دی او زه وایم چې کمپلیکس پاسورډ دی د مطلب باز خلک سوي سترانګ پاسورډ ورته وایي ښه هم پکې حروفونه دي هم پکې نمبر دي هم پکې سری سیمبولونه دي نو تاسو وایي چې لکه یو پاسورډ دا کې سمو وسوي چې یس دا انیبل کا څنګه دا پالیسی څنګه ور باندې اپلای کا ایکسپلین لکه وګوره چې د معلومات درکې ښه دینه تر زړه پورې د حروفونه پکې ولکه یا سمال وی کپټل وی ښه نمبرونه پکې ولکه دغه سیمبولونه پکې وسی دي سوي کمپلیکس پاسورډ ښه دا مې لکه څه کوتم چې را انیبل کور باندې اپلای کا دا مې باندې کې اپلای کړ ښه بل لکه دا ما کوم مطلب سٹور پاسورډ یوزینګ ریورسیبل انکرپشن دا مطلب د انکرپشن مربوطه معلومات ګوره د اوس مطلب څه کې دغه معلومات کتل شي ښه دا ګوره ته چې درته مکمل معلومات درکې ښه دلته کوم تم چې دا مطلب امداسه ډیسیبل خده غیر فعال راځور پچې لکانو اکاونټ لاک اوټ پالیسی درځو دا ګورې مې خبره ده یو لکه سوي چې اکاونټ لاک اوټ ډیوریشن اوس ګوره یو یوزر مطلب ما جوړ کړ یو بل نه پر ځې ته پاسورډ پته نه لګي کنه هغه ځي په دې کې مطلب دین نه کیږي نو سماته چې مطلب دا څومره خپل څنګه شي لاک چې ګوره دا غیر فعال ده دا کار نه کې تر څو چې تاسو نه کې دلته رانه شي ګوره اکاونټ لاک اوټ ترشر کلیک کړئ باندې راکا سو زه لکه دا کوشش وکړم چې مطلب ورته څنګه شي کول شو تم دا څه چلکې کله چې چا مطلب 15 ځله غلط پاسورډ ټایپ کو څو ځله 15 ځله څنګه لاک اوټ اوس ګوره اوس ماته چې لکه لاک اوټ ډیوریشن څه مو شته میرا 10 منټه اوکې کا دا اوکې کا اوس ګوره ډایرکټ ما سره څه تر راغل ګوره 10 منټه اوس ما سره راغل ښه کچا چیرته مطلب 15 ځله غلط پاسورډ څوک کوشش وکړ نو څوک کله کنو 10 دقیقې پر څوک زما کمپیوټر لاک کا کلفی کا
او که مطلب غواړي چې ذاتي کې نو ذات کولی هم شي ګوره پس مخکې ځه ورته مې یاره 45 دقیقې اوسي اپلای کړه ورباندې نو صحیح شو ښه بله لکه څه وایي چې ریسیټ اکاونټ لاک آوټ ګورې دا مطلب شو ورنه چې کله مطلب 45 دقیقې مطلب پوره شولې یا داسې مطلب غواړی ته هم چې را څه وکړه چا چې مطلب 15 ځلې غلط پاسورډ څه کړ انټر کړ څو دقیقو لپاره بند کړه 15 دقیقو لپاره ته هم چې را څه وکړه نه ریسیټ یې کله کوه ته هم چې را چلو کړه چې یو 20 دقیقې بعد به څه کوه ریسیټ کوه ریسیټ څه مطلب خپل عدالت ته به راځي ښه چې دا 15 ځلې مطلب ډېر ډیوریشن شو 15 ځلې مطلب غلط پاسورډ انټر کړ او 20 دقیقې بعد څه کوه ریسیټ کېږه دلته لکه ما سره لوکل پالیسیګان دي ښه اډیټ پالیسي دی ما سره مطلب یوزر رایټس اساینمنټ دی مطلب د څه کې ورته مختلف قسمه څه کې پالیسیګان ورته اپلای کوي سره لکه ګورې ورته څه ویل کانو چې اکسس دیس کمپیوټر فرام نیټورک آیا دا کمپیوټر چې کوم نه مطلب څوک دی نیټورک نه مطلب څوک اکسس کولای شي نه وته لکه اوس ماته وایي چې لکه دغه یوزرونه چې کوم نه مطلب دا ګوره دا ګروپونه کولای شي مطلب ستا کمپیوټر څه کې دا اکسس کولای شي خا دلته وایي چې لکه اکسس دیس کمپیوټر فرام نیټورک اوس ګوره اډمنسټریټر لکه افغان دی پلان کوي دا خلک مطلب ستا کمپیوټر اکسس کولای شي لاسرسي لري ستا کمپیوټر ته او کوه چې نه د افغان ته ختم کړه لکه او کوه چې مطلب اډ کومه اډ ا یوزر اور ګروپ کلیک کړه بدل کا یو تاسو انتخاب کوي ورته ایڈوانس دغه بس انتخاب کوي فاین ناو کلیک کړه بدل کا کوم یوزر لکه په کار دی ته مشخص کوته بیا سیستم یوزر ووسی نو اوکې کله کا بیا هم څه کوو کې کا اوس ګول ته ما سره ډایرکټ سره غلل سیستم یوزر هغه کنه دلته تاسو مطلب ډیر یوزرونه وي ښا ګور ایڈوانس فاین ناو کې نیټورک کې تاسو مطلب مختلف قسمه یوزر وي ښا زغ زیات وي اسه کول شي ورته اټکول شي ښا چې پلان کې ماده سکا راوړل مطلب زما یوزر څنګه سیستم څنګه شي اکسس کړی شي اپلای کله کا وته چر یس کله کا اوکې کا نو دا سیستم یوزر بس کول شي زما کمپیوټر مطلب اکسس کول شي بل لکه سوي چې اډ ورک سټیشن ټو ا ډومین ګوره اوس ما ته دا وایي چې مطلب کوم یوزر وکول شي دا څه کې دغه کمپیوټر څه کې ډومین سره یو ځای کې سرور کمپیوټر سره نو ته مې لکه څه وکړه اډ یوزر اور ګروپ ایڈوانس فاین ناو کلیک کړه باندې راکا کوم یوزر وو تم سره افغان یوزر اوکې کړه کا دا مو کې کا اپلای کوس ګوره څنګه شو سماته ویل کا ستا دغه افغان یوزر کول شي څنګه مطلب د ډومین سره دغه ورکسټیشن څه کې یو ځای کې ښه ځای نه کې ښه بل لکه څه چې مطلب لوکلی ستا کمپیوټر مطلب څوک لاګین شي د څه کا ورته اټ کا دا اوس ګوره دا یوزر هم کولی شي ګیسټ هم کولی شي اډمنسټریټر هم کولی شي ته مې راکا دا ګیسټ ختم کا یا دا بیک اپ اپریټر څه کا ختم کا بل ورته اټ کا لکه سنا مې ایڈوانس سره شه فاین ناو افغان یوزر څه کا ورته اټ کا اوکې کا دا مو کې کا دا مو کې اوس ګوره دا بس چې مطلب لوکلی بس ما کمپیوټر ته دینه کې درشي سره ها چینج ټایم زون مطلب څوک کولی شي دا ټایم زون بدل کی کوم یوزر کولی شي دا څه کولی شي ورته اټ کولی شي ها وته ملکه دا څه کا د لوکل سرویسز ته ختم کا دا یوزر دلکه ورته اټ کا فاین ناو کا وته ما افغان دی کولی شي څه کی مطلب دا ډیټ ان ټایم دا زومی مطلب بدل کی اپلای کا اوکې کا صحیح شو ها یا پر ایگزامپل اوس ماته مطلب چې رسو کې پیج فایل څوک جوړ کړه لکه سیدا ګلوبل ابجیکټ مطلب اوس ګوره کریټ پرمننت شیر ابجیکټ سیدا دلته څه مطلب مختلف قسمه تاسو هغه پالیسګان ور باندې اپلای کوي ښه بل لکه سوي چې مطلب ډیبګ پروګرام سیدا او یا چې مطلب ډینای اکسس ټو دیس کمپیوټر فرام نیټورک کومه لکه دا نشي کولای چې مطلب څنګه شي زما کمپیوټر ته مطلب دین نشي څوک دا ګیسټ یوزر ولته اټکې لګا دا ختم کا وته دا چلو کله کا ایڈوانس راشه فاین ناو کله کا وته چې لګا دا چلو کا چې دا نیټورک ورنه ایوری ون مطلب ونشي یا ډایل اپ ولن ونشي کولای ښه نو اوکې کا اوکې کا اوس ګوره دغه یوزر نشي کولای چې زما څنګه مطلب کمپیوټر اکسس کی صحیح ده ها اوکې مې کله کا اوس دا ماته څنګه سوې لګا ډایل اپ یوزر نشي کولای ها نور مطلب چې لکه تاسو ګوره ډینای لوکلی څوک مطلب نشي کولای چې لکه زما کمپیوټر دنه شي لوکلی او تم چې دا یوزر نشي کولای سیدا ډینای تھرو ریموټ اکسس سرویسز لکه سیدا ار ډي اس ورته وي سیدا مطلب ریموټ باندې څوک نشي دنه کې دا اوس ګوره رقم چلته ما سره پالیسګان دي ښا ګوره remove computer from docking station سیدا profile setting دی خپل کې سیدا shut down the system الکه زما کمپیوټر څوک شټ ډاون کولی شي نیټورک باندې دا خلک ته ملک څه دا ورته اړه وته مې راکې یو بل یوزر هم دی فاین ناو کا افغان د مو کولی شي څنګه شي مطلب دا زما کمپیوټر څخه کې نیټورک باندې څه کې دا شټ ډاون کی ښا خلک سکیورټي اپشن تلاش ول د ګوري ما سره کوم دي مختلف قسم نور اپشن هم شته ښا ځکه زیات پالیسګان نور هم شته ښا ګوره بيخي زیات دي ښا خبر لکه سوي چې مطلب د اډمنسټریټر اکاونټ سټیټس لکه څه قسم د کلیک کړي بنده اوس ما سره مطلب څنګه فعال دی کنه ډیسیبل کا اوس ګوره ایکسپلین تر 100% د څه کې د معلومات درکې ښا چې دا کمانډ دا اکاونټ مطلب فعال وي یا غیر فعال وي انیبل او ډیسیبل مطلب غیر فعال انیبل فعال
بلاک مايکروسافټ اکاونټ لکه تاسو کې ورته مايکروسافټ اکاونټونه څه کې مطلب ډیسیبل کوي سیدا دلته مطلب ورته څه کولای شي ته چیرې دیس پالیسی از ډیسیبل سیدا خلاص کوم کینسل کوم لکه بل لکه سوي چې ګیسټ یوزر کوم قسم دی چیرې دا ډیسیبل یا انیبل دی چیرې ډیسیبل کا دا مطلب ناراضي غیر فعال کړه اوکې کا اپلای کا صحیح شو ها بل لکه سوي چې لیمټ لوکل اکاونټ یوزر بلینک پاسورډ ټو کنسول اگین آن دلته کې مطلب ورته د انیبل کوي معلومات وګوره سوي درته دا وګوره مکمل شي ماسره د هر هغه سره مطلب پالیسی سره څه کې درته معلومات هم ډسپلی کوي سره ها سوي رینیم ایڈمنسټریټر اکاونټ الکه دا مطلب خلک رینیم کی تغیرول هم شلکه سره می سره تم شلکه کنټرولر پر ایگزامپل نو می سره ورته کله کنو کنټرولر نامه مو ورته کله ها اپلای کله څنګه شو ما سره نامه چی شولا کنټرولر شولا پاستانه سره مطلب د ایڈمنسټریټر اکاونټ نه نشي نوم تغیرولای خو د پالیسی په تر کولای شي لکه دا اوس ګوري څنګه مکو نوم ورته تغییر کړ سیدا دلته مطلب دی باره کې معلومات ورته اوس ګوري رینیم د ایڈمنسټریټر اکاونټ معلومات درکې درته خدا مو شو بل لکه وایي چې مطلب څوک ګیسټ یوزر هم ته پاسنه نشي کولای چې بدل چینج کی کلیک کړي بدل کا نوم ورته بدل کا ها تم چر لکه فار ایگزامپل مای څه لکه انډرسکور اکاونټ نوم څه ورته بدل کا سلام علیکم مای انډرسکور اکاونټ د ایڈمنسټریټر او ګیسټ اکاونټونه څنګه مثلا کنه بیلډ ان اکاونټ دی ښا مطلب چې کله مې وینډوز سره ولسی کې دا ما سره راځي بیا پاسنه نشي تغیرولای خو دې نه کولای شي دا څه کې بدل کې ها نور کومه لکه پالیسیګان پکې دي اوس ګوري دا اډیټینګ پالیسیګان دي ښا چې کوم مطلب څه کوي اډیټینګ کوي تفتیش کوي درته سره ها الکه سوې دلته اوس ماته چې مطلب ډیوایس الاو انلاک without having a login دا مطلب غواړي چې راشي نه انیبل او ډیسیبل دی ښا الاو پرمټ ان ایجیکټ ریموول اوس ګوره بعض اوقات دا سره کنه کیږي سو کوي سو کله کا بعض یوزر نه لکه څه کدا اپلای کوس ګوره وته ملکه سو کا اپلای کا اوکې کا کوم یوزر انتخاب کوته ایڈمنسټریټر دا کولای شي مطلب زما د سکی یو اس بي فارمټ هم کی او کوم میډیا چې وسی مطلب پلس چې هغه سکی ایجیکټ هم کی ښا وته ملکه دا سکا فار ایگزامپل څو کوم تمیر ایڈمنسټریټر انټراکټ یوزر پاور اپلای کا ورته نو دې باره کې تاسو کې مطلب پالیسیګان اخته ښا بل لکه سوي چې ډیوایس پریونټ یوزر فرام انسټالینګ پرینټر ډیوایس دا ګورې مې خبره ده یو څوک لکه وایي دا چې چلو کا چې مطلب پلانکې یوزر د کوم دی مطلب څنګه شي زما په کمپیوټر کې څه نشي انسټالولای وګوره څنګه دا فعال کای انیبل کا اوکې کا نو بیا به مطلب یوزر نشي کولای ځکه دغه څه شین مطلب انسټال کیا ډیوایس پرینټر پکې انسټال کی دا به ډیسیبل کو اپلای کا اوکې کا ها بل لکه سوي ریسټریکټس ډیرام اکسس لوکلی لاګین ان یوزر ان ګوره مطلب ته غواړي خپل سیډرام چا سره شریک نه کې دا نیټورکینګ کې وایو خاصه څنګه مطلب یو سیډرام څوک په کمپیوټرونو کې شریک وو دلته سیډیا چوم تا کمپیوټر کوم چې لکه هیلته اکسس کا یو سیډرام مطلب څنګه خلک کار واخلي نو دې نه کولای شي مطلب انیبل کا یا ډیسیبل کا صحیح شو ریسټریکټ کړه ریسټریکټ مطلب نظر بند کول اپلای کا ور باندې نو ګوره ما څه کړه ور باندې انیبل می کې ښا ریسټریکټ فلاپی ډیسک اکسس لوکلی پلم کې سیدا ښا ډومین کنټرول لکه سوي الاو سرور operator to schedule task سیدا دا schedule task مطلب جوړ کیا نه LDP مطلب سروس ریکوایرمنٹ دی پلان کې اوس ګوره خنور لکه سوي دا ګوره اوس مطلب دې نن کولای شي میکسیمم ماشين اکاونټ پاسورډ سوزل لکه سمرا خو اوس تم چر دا لکه څه کوته زیات که سمرا سروي خورځي اپلای کا اوکې کا سیدا ها ریکوایر سترانګ پلان کې ګوره دا سیشن کې تاسو په کار شول یا دا سم مطلب وای ډسپلی یوزر انفارمیشن وین سیشن از لوډډ او کوي چې مطلب داسې په کار ده ډو ناٹ ریکوایر کنټرول آل ډیټیلز ګوره په وینډوز سرور کله کدا خو دې چې کله ورته د نکی کې سبا وای کنټرول آل ډیلیټ به وای او ته ملکه داسه کا فعال کا ورته انیبل کا اوکې کا اوس ګوره تاسو کله مطلب خپل یوزر ته نګدي سبا غواړي کنټرول آل ډیلیټ به وای ان بعد بس کې مطلب دا یوزر نیم او پاسورډ بدل ځي ښا بوس لکه وای چې ماشين اکاونټ لاک اوټ سیشن مطلب سمره غواړي ورته مشخص کله دمره چې سوزره مطلب پدم چر شپږ ولی چې مطلب څوک غلط پاسورډ انټر کا څوک لاک اوټ کی لکه مخکې مچول سره ها دلته نور موږ تاسو مطلب مختلف قسم چي دي پالیسیګان دي ښا ګوره سمارټ کارت مطلب خلک استفاده کیه نه سیدا سر په سلام درازه ډي ان اس لکه نو اس آی ډي دا ډېر رقم پالیسیګان پکې دي ښا دلته راځو لکه نور باندې کلیک وګوره دا مطلب د فایروال پالیسیګان دي سیدا دا ماته مطلب چې کوم دی اکاونټ لیست دی ګوره سوي لکه نو آل اکاونټ کلیک کړي باندې اکاونټ نیټورک نیم لکه چې کوم دی ناٹ کنفیګر تاسو په مطلب فالو شوی نه دی سیدا دغه پر ځای په نیټورک لوکیشن مطلب څه قسم وسی سیدا دا رقم چې ما سره پالیسیګان لکه پبلک کی دا انکرپشن مطلب ډیټا پروټیکشن بیت لکر د لکه په کار شو دې نه څه کولای دا استفاده کولای سیدا ارت ا ډیوایس دې کلیک کړي مطلب کنیکس کا مطلب غواړي څه کې بیت لکر ور باندې ولګي خام تاسو مطلب چې کنټرول پنل کلو سره وخا سافټویر کوم تاسو مطلب نور قسمه څه تاسو پالیسیګان دي ښا اټ کور باندې اډ سافټویر پالیسی لکه ګوره ایډیشنل رولز دي زغ ځا شان دي کې شریخه
ایډیشنل کنټرول مطلب غواړي یا لکه سب کار شول آی پی سکیورټي مطلب غواړي د دې کلیک کور باندې اټ کا ورته کریټ کا آی پی ورته دلته مطلب څه ورته معلومات ورکوي خو بیا نیکسټ وایي ډېرې خبرې پکې دي کې ښه اوس ګورل ته ما تر څنګه شو ډایرکټ دا راغله اټ کا ورته نیکسټ کا کوم لکه اوس آی پی ایډرس پلان کې اوس ښه دې ډېرې خبرې دي کینسل کوم دا لکه ښه او ایڈوانس پالیسی ته مطلب غواړي چې راشي کلیک کړئ باندې سیستم لکه دا شوز ګوره اکاونټ لاګین بلکې درته دا معلومات درکوي سیده اکاونټ مینجمنٹ کله څه خبره ده ګوره ګروپ مینجمنٹ ډیو پلان کوي डी एक्स मतलब دا ګوره لاګین لاګ اپ دا اوس ګوره دلته څه کوي ورته دا مطلب ته کتل شي خاص سیستم باره کې مطلب تاسو په کار شو یا پرویژن لیست په کار شو سره دا لکه څه کوم ځه ختموم راځم لکه چیرته جی پی ایډیټ ایم ای سی ترازو ښه دی باندې اوس کار کوو دی کې ګور ډېر مې خبرې دي ښه دا مې لکه څه کوتم چې دی کې څه کومه در اوپن کړه څه قسم نو څه بګل چې جی پی ایډیټ ښه جی پی ایډیټ ښه او ډاټ ایم اس سی انټر کړه نو ما سره بل ډایرکټ څنګه راشي دا ګروپ هغه راغی ګوره لوکل پالیسی ایډیټر راغی ښه دې کې زیات شاید ګوره په دې کلیک کې مطلب دې ته هم ته کول شي بعضې پالیسیګانې څه کوي باندې اپلای کې ګوره هلکه څه مې پکار دي یوزر مې پکار دی سافټویر مطلب اوسه کلیک کړئ باندې سیده یا پر ایگزامپل تاسو څه پکار شو لکه دا وینډوز مې پکار شو سکرپټ پالیسی ده سکیورټي پالیسی ده پرنټر والا پالیسیګان دي اډمنسټریټیو ټمپلیټ لکه پکار شو کنټرول پینل د لکه پکار شو ګوره اډ ریموو څه لکه نو هایډ کا پلان کوي شي دې کې مطلب کول شي د کنټرول پینل باندې شین څه کې هایډ کوي یا شو کې ښه سیده کلیک کړئ باندې لکه دا انیبل کا یا ډیسیبل کا دې باره کې تاسو څه کې مکمل معلومات درکوي ښه چې دا مطلب چې شی دی څه لپاره استعمالېږي ښه سبا کې ور باندې انیبل وکړئ بیا کول شي څه کې مطلب پالیسی ور باندې اپلای کړئ فرض کا څه قسم لکه دلته موږ تاسو څه کوو یو سبا دلته هایډ کوو ښه خاصه ویل کانو دلته راځو ورپسې یو هغه کوو ښه هایډ نیو پروګرام پیج دا مطلب پټ کا یا هایډ add or remove from CD-ROM or floppy disk option دا مطلب هایډ کول غواړي یا مطلب څه غواړي مایکروسافټ آپشن د پکار دی ګوره هایډ نیو پروګرام پیج د پکار دی ریموو اډ پروګرام دا مطلب ختمول غواړي نو څه کا دا انیبل کور باندې ښه خو یو خبره ګورئ ځکه بس داسې پالیسیګان دي چې هغه مطلب څه غواړي یو ځل به کمپیوټر ریسټارټ کوي ښه څه به کوي ریبوټ کوي به یې سیده او دې باره کې تاسو ته مطلب معلومات هم کتلی شي ښه چې دا مطلب څه لپاره استعمال ریکوایرمنټ یې لکه چې د کومه وینډوز سرور د 2003 د پلان کې ده ښه ډسپلې باره کې مطلب معلومات غواړي هر کا سیټینګ ټایپ پلان کې یا پرسنلایزیشن کې مطلب تاسو په کار شو سو ویل کنه پریونټ چینجینګ کلر سکیم یو څوک مطلب دې کې څه ونی کې دا کلر مطلب څوک چینج نشي کولای دا هم څه کوي اپلای کور باندې صحیح شو خاله قسم په کار ته چیرې پریونټ چینجینګ ټیمز ټیم د مطلب څوک نشي بدلولای اپلای مې کو اوکې مې کو صحیح یا پر ایگزامپل چې لکه څوک ویژوال سټایل بٹن دا مطلب څوک چینج نشي کولای یا سکرین سیور لکه څه غیر فعال کا تاسو ګوره اپلای کا صحیح شو یا پر ایگزامپل چې لکه پروهیبټ سلیکشن ان ویژوال سټایل فونټ سټایل د مطلب څوک چینج نشي کولای یا اوس ګوره مطلب چې لکه نسو کې کلر ان اپیرینس دا د مطلب څوک چینج نشي کولای دا انیبل کور باندې اپلای کا اوکې کا سیدا یا لکه څوک چې پریونټ چینجینګ ډسټارب بای بیک گراوند دا مطلب څوک نشي چینج کولای دا څه کا آن کور باندې اپلای کا اوکې کا ښه چینجینګ ډسټارب آیکن دم څوک نشي بدلولای سو کا دا انیبل کا او اپلای کا اوکې کا سیدا چینجینګ ماوس پوینټر هته ماوس پوینټر هم نشي بدلولای کلیک کړئ بنده دا مې څه کله کان انیبل او اپلای میک دا ګوري یو ځل به ریسټارټ کوو کمپیوټر ښه چې دا ډایرکټ مطلب بعض اوقات افیکټ نه کوي د ور باندې ښه ساوند مطلب څو نشي چینج کولای اپلای کا اوکې کا صحیح شو ښه پریونټ پاسورډ سلیکټ کړئ پاسورډ پروټیکټ د سکرین سیور لکه دا وسی ته چیرې یس کا اپلای کا صحیح شو سیو سکرین سیور ټایم لکه څه قسم وسیره سپیسیفیک هغه د پکار دی سکرین سیور د پکار دی یا لوډ ا پکچر نیم د پکار سر پس مخ راځي سره پرینټر باندې کله غواړي څه وایي لکه نو چې پریونټ ایډیشن اف پرینټر څو د پرینټر نشي مثالولې دلته څه کله ورته انیبل کوي او کی کوي بیا څو پرینټر نشي مثالولې سره پروګرامز کله پکار شولا انسټال ټاپ پټ کا پلان کې ریجن لانګویج سره کرا شګوره هایډ ریجن ان لانګویج آپشن پلان کې نو دې کې رقم چې ما سره پالیسیګان دی ښه ډیسکټاپ باره کې مطلب غواړي دا شین څه کې اکټیو ډایرکټري دا ګوري دا د وینډوز یو ټاپک دی ښه د نیټورکینګ یو ټاپک دی اکټیو ډایرکټري دا ډېر مهم شی دی لکه نو ښه کله چې تاسو وتل چې مطلب یو کمپیوټر باندې کنټرول لاغولې تاسو به ول څه کوئ اکټیو ډایرکټري باندې انسټالوئ ینه بغیر باندې کې ور باندې ښه یک به زور نه جوړې ډېرې خبرې پکې دي ښه وینډوز کمپیوټر لکه غواړي ګوره دې کې رقم شای نور ما سره کوم نور هم شته ښه وینډوز میډیا پلیئر لکه پکار شو ښه بیک زمر پسې الکه دې باندې څه کوم وینډوز میډیا پلیئر باندې ښه څه شدا دی کلیک کړئ باندې لکه څه وایي پریویټ سی ډي او ډي وی ډي پلان کې سي د ریټریول دا د مطلب نور باندې پلی کیږي ینه دې کې زخ زیات چیرې ما سره پالیسیګان شته دي ښه راځو پس لکه بل چې ما سره دی ریجیډیټ دی صرف
دا کار وخه کلیک کړئ باندې دغه اسم تاسو کو ټریکونه دلته استفاده کوخه سره مې درکانو ریجیډیټ ښه رجسټریډیټ معنا لري ښه ریجیډیټ او آی وټ ټایپ کا ټی انټر کا نو ما سره بس څنګه شل کړه به یس کوخه ډایرکټ ما سره کنه سره غي رجستر ایډیټر راغی دا اوس ګوري مطلب ما کوم دی دلته مکمل فایل نه دی ما سره ښه دغه تاسو مطلب رقم چی کوئی پالیسګار اپلای کوي ښه کمپیوټر اوپن کړئ سره بیا تاسو وخت لکنو دغه لوکل ماشين ښه کلیک کړئ باندې لکه دغه مطلب تاسو څه کولای شئ لکه سیستم په کار شو ګوره دغه لکه څه په کار درته یاره سافټویر می په کار دی کلیک دغه مايکروسافټ په کار دی ګوره رقم چې دلته ما سره پالیسګان دی ښه دغه به ویډیو بدلیږي کنه صفر وی یو ته مطلب چینج کی ښه پر ایگزامپل لکه څه کوم تم چر دا مطلب څه ختم کار زرا نور پس چیرته سافټویر درغله مخه کلیک کړئ باندې لکه دغه لکه ما سوخه مايکروسافټ مخه سیدا مايکروسافټ کې مطلب څه کولای شي رقم نور پالیسګان دی اپلای کولای شي ها دغه لکه سند خبر ورته کوم تاسو په کار وی ګوره پالیسګان مې لکه راوخه سره سیدا پالیسی مې اپلای کړل ته مې لکه څه کرن مې په کار شو سیدا ډیوایس مې لکه په کار شو کلیک کړئ باندې دا اوس ماته مطلب شي دا پالیسګان دي سیدا ډیفالټ لکه څه قسمه وسی ګوره دغه زیات پالیسګان دي ښه دی باندې کلیک کوي دا لکه څه کوي ویډیو چینج کوي ښه صفر وی او یو ته چینج کوي نو هغه پر څنګه شي اپلای کیږي خو دا تاسو مطلب مې استفاده کوي ښه ځکه دا به مشکل تاسو به دوباره پیدا کړل شي ښه خاطی پالیسګان باندې تاسو به لخر بیا سټپ بای سټپ کار کو چیرته وینډوز سرور کې خو اوس یو چې تاسو انټروډکشن وسیدا